د خوست سنټر کلب روانې کرکټ سیالۍ چې له څه باندې یوه نیمې میاشتې راهیسې په دوه خصوصي لوبغالو کې دوام لري د کرکټ مینوالو او ځوانو لوبغاړو پراخ پام ځان ته اړولی دی. په دغو سیالیو کې 14 ګروپونه ګډون لري چې په هر ګروپ کې 6 لوبډلې لوبې کوي. ټول ټال 4 لوبډلې د سیالیو برخه دي او هر لوبډله 15 سیالۍ ترسره کوي څو د خپلو پایلو له مخې راتلونکو پړاوونو ته لار پیدا کړي. تر دې مهاله د توپوهنې په برخه کې د خوست اتحاد کلب لوبډلې لوبغاړي اسد منګل د 953 منډو په جوړولو سره تر ټولو مخکښ توپ وهونکی دی. همدارنګه د توپ اچونې په برخه کې د ټایګر 11 لوبډلې توپ اچونکي ګل واحد د 19 وکټو په اخیستو تر ټولو بریالی توپ اچونکی دی. ګډونوال لوبغاړي وایي دا سیالۍ د دوی لپاره د وړتیاو د ثابتولو او پرمختګ یو مهم فرصت دی. د دوی په خبره هڅه کوي د غوره لوبو په ترسره کولو سره راتلونکو مهمو سیالیو او لوړو کچو ته لار ومومي. د دغه لوبو لپاره ما پوره تیاري نیولې وه چې په دغه لوبو کې تر ټولو ټاپ سکورر یم. بلکل دغه لوبې چې دي دا د ولایتي سیالیو لپاره دي ځکه چې په ولایتي کې به هم پرفارمنس کوي. ما انشاءالله پوره آمادګي نیولې ده د ولایتي لپاره هم، نو کوشش به کوو چې پرفارمنس وکړو. بلکل دا خو ډېرې مهمې لوبې دي انټر کلب ځکه چې دغه نه به ته ولایتي ته ځې، ولایتي نه 3D فرست کلاس پرمختګ به کوي دغه لوبو نه. بلکل زه پوره آماده یم چې راتلونکو لوبو کې ښه پرفارمنس وکړم. دا انټر کلب خو د کرکټ لومړی دروازه ده، نو هر ورکه غواړي زه کوشش وکړي او د دې ځای څخه ځان جوړ کړي او پوست لیولو ته ځان د انټر کلب لومړی دروازه ده. او د خوست په سطحه چې مونږ وایو چې نن مونږ سره زمونږ استاد یعنې اسد تر ټولو لوړې منډې وکړې او تر ټولو لوړ مقام یې ترلاسه کړو. بلخوا د خوست د کرکټ ادارې مطبوعاتي مسؤلین وایي د انټر کلب روانې سیالۍ د لوبغاړو د استعدادونو د موندلو او روزنې لپاره ځانګړی ارزښت لري. د دوی په وینا همدا سیالۍ د ملي لوبډلې او نورو مهمو سیالیو ته د تکړه لوبغاړو د رسیدو یوه مهمه دروازه ده. د خوست سنټر کلب سیالۍ چې تقریبا یوه نیمه میاشت وړاندې پیل شوې د خوست پر 2 خصوصي لوبغالو دا مهال هم جریان لري. په دغو سیالیو کې 4 لوبډلې موږ لرو چې په 14 بېلابېلو ګروپونو ویشل شوي. هر ګروپ کې 6 لوبډلې دي او هر لوبډله 15 سیالۍ ترسره کوي. دغو سیالیو کې څوک چې ښه پرفارمنس کوي په خپل ګروپ کې لوبډله هم له لومړي تر 4 مقام پورې راځي. نیغ په نیغه د افغانستان د کورني کرکټ 2مه درجه ولایتي او ورځنیو سیالیو ته لاره پیدا کوي. په ټوله کې ډېرې بارزښته سیالۍ دي او که ووایو د افغانستان تر ملي لوبډلې د رسیدو یوه دروازه حسابېږي دغه لوبې. نو دا تقریبا د 4 کاله کېږي دا یو کلیر سیستم ده. هر لوبغاړی چې لوبه کوي مازدیګر ته له خپل پرفارمنس هغه خبرېږي او د چا سره چې سیالۍ کوي له هغې هم خبرېږي. داسې څه نشته چې په هغې کې د فساد یو څه رامنځته شي. هر لوبغاړی فیصله د خپل برخلیک مخکې له مخکې خبر وي. د خوست سنټر کلب روانې سیالۍ د کرکټ د ودې او د ځوانو لوبغاړو د استعدادونو د راڅرګندولو لپاره مهم رول لري. ټاکل شوي ده چې د دغو سیالیو له پای ته رسیدو وروسته د ګریډ 1 ګریډ 2 او نورو مهمو پړاوونو سیالۍ ترسره شي چې له مخې به یې غوره لوبغاړي د خپلې وړتیا پر بنسټ راتلونکو لوړو سیالیو ته لار ومومي.